نن مونږ د هر چا نه یو چغه اورو. یو د صحابه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چغه وه او د هغوی ندا وه، د هغوی وردو، د هغوی خبرې وې. یو زما ستا د نن دور د مسلمان چغې دي. ګرمي سیوا شوه نو هر مسلمان به د بل مسلمان نه کم از کم په سلونو ځله دا یوه خبره اوري چې یاره ګرمي ډېره سیوا ده. نن ګرمي نن ډېره سیوا ده، نن ګرمۍ زور کړی دی، ګرمۍ نن حد وکړو، نن دومره درجې ته ګرمي ورسېده. دا خبرې مونږ د یو بل نه اورو، د دې دا ورد کوو. لیکن د صحابو به څه وردو؟ د صحابو ورد به دا و چې کوم ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سبق او تعلیم ورکړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات، کم انسان چې د الله رب ذوالجلال نه سوال وکړو د جنت 3 ځله، نو قالت الجنة یا رب ادخله الجنة، نو جنت د دې انسان د پاره دعا کوي ای ربا دا انسان جنت ته داخل کې. 3 ځله د نظما سوال وکړو نو رب دې جنت ته داخل کې. او ومن استجار من النار 3 مرات، کم انسان چې 3 ځله د جهنم نه پناه غوښته، وی قالت النار جهنم د د پاره چې کم دی گویا شي او هغه وینا کوي یا ربي اجره من النار، ای رب دې انسان له د جهنم نه پناه ورکې ځکه د 3 ځله زمانه پناه غوښتله. نو زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام دغه تعلیم خپلو صحابو له ورکړی و، خپلو شاګردانو له یې ورکړی و. ستاسو کار به دی چې چونکې تاسو ته به جهنم در یاد شي، تاسو به د جهنم نه پناه وغواړئ، جهنم به ستاسو د پاره چې کوم دی د الله نه دعاګانې کوي، او جنت به تاسو وغواړئ، د الله نه به د جنت سوالونه وکئ. 3 ځله چې چا سوال وکړو جنت د ده دپاره سوال کوي چې الله دې جنت ته داخل کوي. نو زما عزتمندو زما ستا د دغې ندا او د دغې اواز چې ګرمي نن ډېره سیوا ده په زرګونو ځله هم ووایې لیکن هېڅ څه پیدا نه ورکوي. او که دا لفظ مونږ 3 ځله ووایې د جهنم نه 3 ځله پناه وغوښته او جنت سوال هم 3 ځله وکړو، نو د الله پاک دغه مخلوق چې د هغوی دعا الله پاک قبلوي، د هغوی سوال الله پاک قبلوي، زما او ستا دپاره به الله پاک جنت مهیا کي او د جهنم نه به مونږ له پناه راکړي.